بسم الله الرحمن الرحیم. دوستانو نن درته د سلایډونو د پرنټ کولو طریقه ښیم او همدارنګه ځینې نور ټریکونه چې د پریزنټیشن اړوند دي هغه به تاسو ته زه په دې پریزنټیشن کې وښیم په دې ویډیو کې. راځو فایل ته. فایل کې لومړی اپشن چې دی انفو ده. انفو کې که چیرې تاسو غواړئ دغه پاور پوینټ سلایډونو یا پریزنټیشن ته پاسورډ ورکړئ نو پروټیکټ پریزنټیشن باندې مه کلیک وکړئ، انکریپټ پاسورډ ته به راشئ. دلته به پاسورډ ورکړئ، دا به اوکې کړئ، دوباره به یې کنفرم کړئ، ری انټر یور پاسورډ دا به اوکې کړئ او سیف به کلیک کړئ. کله چې سیف کلیک کړئ او دا کلوز کړئ نو دغه پاور پوینټ پریزنټیشن ته مونږ چې دی څه ورکړه، پاسورډ ورکړه. نو دې پاسورډ واخیسته، دا به کلوز کړو. اوس دوباره زه راځم همدغه پریزنټیشن دی دا زه اوپن کوم، دا به اوس مونږ سره پاسورډ اخلي. ګورئ کله چې پاسورډ ورکړو اوپن شي، پاسورډ مو ورکړو اوپن کړو. اوس غواړو بیرته دا پاسورډ ختمو، بیرته راځو پروټیکټ پریزنټیشن ته، انکریپټ وذ پاسورډ ته او دا چې دی دغه کم پاسورډ مو ورکړو ختمو، سیف کلیک کوو. دویمه خبره چې دا نیو ده، غواړئ یو نوی پریزنټیشن اخلئ، دې ځای نه راځئ، دلته تیمز دي، هر یو تیم چې ستاسو خوښ وي په هغې باندې کلیک وکړئ. مثال ستاسو دا تیمز خوښ شو، دې کې بیا 4 قسمه کلرز دي، هر یو چې اخلئ هغې باندې کلیک وکړه او دا اوکې کریټ کلیک کړه. کریټ نه بعد چې دی موږ سره به نوی پریزنټیشن راشي. فایل ته راځو، بل چې دی اوپن دی، غواړئ یو پریزنټیشن ته اوپن کړئ، دلته تا سره مخکینی پریزنټیشن دي، غواړئ ریسنټ کې دا اوپن کړئ، یا تا سره چې دی په ون ډرایو کې دی آنلاین، یا چې دی په پی سي کې دی، پی سي کې چې دی یا براوز ته راځئ، خپله یو ځای کې د سره دی کم ډرایو کې هغه اوپن کړئ. نو دا د پریزنټیشن اوپن کولو طریقه شوه. سیف طریقه دا ده چې تاسو غواړئ په دې کې متغیرات راوځي. مثال زه غواړم دې ته کلر چینج کوم، دې ټیکسټ ته راځو، دې ځای نه کلر مو ورته چینج کړه. غواړئ په همدې پریزنټیشن کې سیف شي، دې ځای نه سیف کلیک کولی شي، یا دلته سیف کلیک کړئ، یا کنټرول اس چې دی شارټ کټ دی کنټرول اس. بله خبره دا ده سیف از غواړئ چې همدا پریزنټیشن ته په بل نوم باندې سیف کړئ. دا پریزنټیشن 1 دی، مثال زه پریزنټیشن 2 نوم ورکوم، سیف از باندې کلیک وکړه، چیرته یې سیف کړئ ډیسکټاپ باندې راشه، دې ځای نه پریزنټیشن 1 تیار موجود دی، زه غواړم چې پریزنټیشن 2 یې کړم، سیف ولې دا پریزنټیشن 2 شو مثال. اوس راځو فایل ته، بل چې دی موږ سره د پرنټ دی. اوس راځو چې څنګه پرنټ کولی شو د سلایډونو. لومړی خبره خو دلته کاپیز دي، دې د پریزنټیشن نه څو پرنټ اخلي، مثال یو اخلي، دوه، دې ځای نه به اندازه ورکړي او دلته راځو پرنټر به انتخاب کړي. تا سره چې کوم پرنټر انسټال وي هغه پرنټر به انتخاب کړي او پرنټ باندې به کلیک وکړي او به پرنټ کېږي. بل راځو سیټنګ د پرنټ آل سلایډ، غواړئ چې ټول سلایډونه پرنټ شي، موږ سره 8 سلایډ دي، ټول پرنټ کړئ، پرنټ آل سلایډ ټول به پرنټ شي. بل دی پرنټ سلیکشن، اوس موږ سلیکشن نه دی کړی، زه راځم دې ځای نه سلیکشن کوم، زه غواړم دغه ټیکسټ چې دی پرنټ کړم، نو کنټرول پی د پرنټ شارټ کټ دی، دې ځای نه راځئ، ګورئ دې ځای نه کولی شو چې کوم ټیکسټ سلیکټ وي همغه غواړئ پرنټ کړئ، یا دې ځای نه راځئ پرنټ کرنټ سلایډ، اوس غواړئ اول سلایډ کې همدا اول سلایډ پرنټ کړئ، نو دې باندې به کلیک وکړئ، پرنټ کلیک کړه، اول سلایډ به پرنټ شي، نور به نه پرنټ کېږي. بل دی کسټم رینج، خپل د خوښې اندازه ورکړئ، مثال وایي چې زه غواړم اول کامه څلورم کامه شپږم دا سلایډونه پرنټ کوم، نو پرنټ باندې کلیک وکړه، کسټم رینج به خپله پرنټ شي. بله خبره دا کوي چې فول پیج سلایډ، دې ځای نه غواړئ چې فول پیج سلایډ مکمل پیج غواړئ چې پرنټ کړي، یا نوټ پیج هم ورسره پرنټ کړئ داسې نوټ په شکل باندې، یا دې ځای نه راځي ورته چې آوټلاین په شکل یې پرنټ کړئ، یا دې ځای نه راځي ورته چې نه 1 سلایډ یو سلایډ راته پرنټ کړه، یا وایي چې 2 سلایډه په یو پیج کې، یا وایي چې نه 2 سلایډه نه 3 سلایډه، یا غواړئ چې فرضاً مثال 4 سلایډونه داسې. نو هر څو سلایډه تر 9 سلایډونو پورې دلته موږ کولی شو چې څه کړو پرنټ په یو ورقه کې. زه غواړم یو سلایډ، همدارنګه کولیټډ او انکولیټډ. کولیټډ دا مطلب دی چې ته څو کاپیانې غواړې، مثال فرضاً ته وایي چې زه غواړم 2 کاپیانې مې پکار دي، نو کولیټډ کې به اول د یو نه شروع شي اتو پورې یو پرنټ به خلاص شي چپټر شکل، بیا به د یو نه شروع شي اتو پورې بل پرنټ به خلاص شي. که یو واخلو نو اول به د اول سلایډ نه چې دی 2 کاپیانې واخلي، بیا د دویم سلایډ نه 2 کاپیانې، هر یو نه جدا جدا، تاسو به کولیټډ انتخابوئ داسې. بل پریزنټیشن پورټریټ غواړئ دا پیج داسې که لینډسکیپ ولاړو یا پرتو باندې پرنټ کړئ. بل کلر غواړئ چې دا په کلر فل شکل کې رنګه پرنټ کړئ، که ګرې سکیل داسې پرنټ کړئ، یا نه بلیک اینډ وایټ مکمل داسې دې شکل کې پرنټ کړئ. نو دې ځای نه په هر یو طریقه باندې په دې کلر کې چې دی رنګ به پرنټر ډېر مصرفوي، نو که چېرته دا بلیک اینډ وایټ واخلئ تاسې پرنټ کوئ نو بیا به کلر لږ کم مصرف شي.
بل شي آنلاین چا سره شیر کولی هم شي ایکسپورټ ته راځو ایکسپورټ کې غواړئ چې دا پی ډي اف ته چینج نو کریټ پی ډي اف ایکس پی ایس باندې کلیک وکړه غواړئ چې پی ډي اف ته چینج چیرته سیف کې ډیسکټاپ باندې پبلش باندې کلیک وکړه نو ورته چینج هم کولی شي چینج پبلش باندې کلیک کړه بس دا به پی ډي اف ته چینج شي دا ګورئ دا اوس پی ډي اف ته چینج شو پی ډي اف ته پی ډي اف کې اوس موږ ایډیټ نشو کولی بیا راځو فایل ته ایکسپورټ ته په دې باندې هم پوه شوئ بله مهمه خبره چې دا هغه د ته غواړئ دا پریزنټیشن چې دی دا دی څنګه اوپن شي فول سکرین دی اوپن کیږي ایډیټ دی کې نه کیږي نو مثال ته پریزنټیشن برابرې او چاته ورکې نو دا مهمه طریقه ده مهمه خبره ده دا باید تاسې یاد کړئ نو تاسې راشئ F12 ووهئ شارټ کټ د سیف از یا سیف از باندې کلیک وکړئ چیرته سیف کوئ مثال زه غواړم په ډیسکټاپ باندې دلته به راشئ سیف از ټایپ ته دې باندې به کلیک وکړئ او دلته به تاسې راشئ پاور پوینټ شو پی پی اس ایکس چې دی دا ایکسټینشن دی دا به تاسې کلیک کړئ او دا به سیف کړئ کله چې دا سیف کړئ او دا کلوز کړئ نو اوس موږ سره دا دلته سیف شو ګورئ پریزنټیشن 2 په نوم باندې زه غواړم دې باندې رایټ کلیک او شو کلیک کوم نو دا به موږ سره چې دی فول سکرین شو کیږي ګوره دې کې اوس ایډیټ نه کیږي دا به فول سکرین شو کیږي چې کله خلاص شي بس مکمل به خپله بند شي او که د نورو پریزنټیشنو ته راشو په دې باندې رایټ کلیک ول دا اوپن شته په دې کې موږ کولی شو چې ایډیټ وکړو په اسانۍ سره نو که چیرته تاسې یو پریزنټیشن غواړئ چې هغې کې څوک ایډیټ ونه شي کړی نو په دغې طریقې سره کولی شي چې پریزنټیشن پی پی اس ایکس ایکسټینشن باندې سیف کړئ نو بیا به څوک پکې ایډیټ نشي کولی